بلخ کې د ګاونډي هیواد ازبکستان لخوا د امام بخاري په نوم د یوې لویې دیني مدرسې جوړولو چارې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. د یادې مدرسې مسؤلین وایي دغه مدرسه پر 14 جریبه ځمکه د شاوخوا 6 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت سره جوړیږي او په خبره یې پر نړیوالو معیارونو سمبال د تدریسي صنفونو، اداري خونو سربیره د یوه جومات، لیلیې، لوبغالي او نورو امکاناتو په درلودو سره به ډیر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مدرسه‌ای که مشاهده میکنین خود مدرسه برای 8 الی 1000 نفر ساخته شده که بر 2 طبقه است. لیلیه داره، بخش میدان سپورت داره، طعامخانه داره، مسجد جداگانه داره. دیگه صحن بسیار بزرگ داره، 16 جریب زمین است خود صحن مدرسه. دیگه ساختش بسیار به یک سیستم استاندارد. قسمت پیشروی از که شما مشاهده میکنین به یک سیستم کلاسیک قدیمی جور شده است، اما داخل از این بسیار به یک سیستم پیشرفته از هر لحاظ اینترنت، آلارمای اضطراری و بخش کامرا امنیتی برنامه بسیار یک سیستم پیشرفته ساخته شده است از طرف دولت ازبکستان. بل لور ته بیا د بلخ پوهنې ریاست رئیس مفتی محمد شریف عثماني د ازبکستان یاد اقدام د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا بولي او وایي یاده مدرسه چې نږدې تر 1000 زده کوونکو لپاره به د زده کړې چاپیریال رامنځته کوي، له سرته رسیدو وروسته به تعلیمي برخه په بشپړه توګه د بلخ پوهنې ریاست ته وسپارل شي. دا مدرسه خیر المدارس امام بخاري رحمه الله په نامه باندې ده او د اجوالي صاحب په کوششونو باندې ازبکستان هیواد، ورور هیواد، ګاونډي هیواد د خوا نه جوړیږي. نو تقریبا په دې کې به 1000 کسه طالبان انشاءالله درس وایي او فی الحال هم نظارت معرب کوي او دا چې کله سر ته ورسیږي او تکمیل شي نو انشاءالله معرب ته بیا مستقیما وسپارل کیږي. او لکه څنګه چې د نور مدارسو کې په افغانستان کې نور مدارسو کې دیني نصاب تدریسیږي چې هغه دیني نصاب چې کوم د امارت اسلامي د خوا نه ټاکل شوی دی انشاءالله دغه نصاب به دلته هم تدریسیږي. دا چې په هیواد کې رغنیزې چارې نن سبا په چټکۍ سره روانې دي، دلته پر کاربوخ کارګران وایي خوښ دي چې په هیواد دننه ورته د کار زمینه برابره شوې او له مسئولینو هیله لري چې ورته پروژې لا زیاتې کړي ترڅو د بیکارۍ کچه نوره هم راکمه شي. شکر فضل ما خوشحال هستیم اینجا که هم از خارج میان اینجا کار میکنن، هم از این پروژه های کلان ما جور میکنن، هم برای مردم خوب است، هم برای وطن خوب است، هم شهر مقبول میکنن، هم بسیار زیبا. تشکر میکنم از تمام همکاران ولایت بلخ، از تمام مسئولین ولایت بلخ که با این پروژه رو برای ما میاره. برای مردم کار یک چی پیدا میشه، به خاطر که ما بسیار خوشحال هستیم. چون مدرسه یکی از مکتب بسیار یک چیز بزرگ است برای کل ما، برای چی، برای اولاد ما، چی برای حتی افغانستان یک کار خوب میباشد. د یادولو وړ ده چې له څه وخته راهیسې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ګډې همکارۍ مخ په زیاتېدو دي چې دا د هیواد ثبات، پرمختګ او ځان بسیاینه کې یو مهم رول دی. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.